अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कोम तاسو به جوړ خوشاله استي او تاسو به ګورئ A to Z الیکټرونکس یوټیوب چینل. دوستانو به تاسو ته موږ ښیو چې موږ په ډرایر ماشین کې مسله معلوم بالکل دا کار نه کوي چې مسله معلومو چې یا دې کې څه مسله ده. نو ویډیو پوره وګورئ ان شاء الله ټول مکمل ډیټیل سره زه تاسو ته ښیم. د دې نه فالټ څنګه وباسو، آیا موټرې ریپیرینګ کول غواړي، څه مسله ده دا به ټول ګورو. راځئ ویډیو زموږ سره پوره وګورئ ان شاء الله چې مکمل معلومات به تاسو ته موږ ته په دې ویډیو کې درکو. راځئ زموږ سره وګورئ. دې نه بالکل د کوایل نه چې کوم کنیکشن راوتي 3 کنیکشن دي. 2 د کپیسټر دپاره دي، یو کامن کنیکشن دی، یو ته بالکل یې کټ شوی دی. نو دا به ګورو. لاول به فلحال برابر دا کولاو کوي چې دې نه پیچونه کولاو کړه. نو دا دغه چې کوم دی په دې کې پلاستیک کور دی، د دې نه لاندې کابلي آیا دا داسې نه کولاویږي. دا چې تاسو په سکرین کولاو کوئ ډېر په اسانه طریقې سره تاسو کولاو کو. د هغې نه لاندې چې کومې کابلې په نظر راځي دا به کولاو کوي. نو د هغې نه بعد به بیا موږ موټر راکولاو کړو. نو بیا به مسله ګورو چې دې کې څه مسله ده. راځئ ویډیو زموږ سره پوره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ، خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی نو A to Z الیکټرونکس یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ ویډیو زموږ سره وګورئ. دا کابلې به په 11 نمبر راډ باندې کولاو کوي. چې دا کولاو شي نو را به شي دلته دې کې یو کابله ده 13 نمبر نټ باندې دا هم کولاو کوي. دا هم کولاو کړه. لاندې به لاړ شي د خپل موټر 3 کابلې چې کومې دي دا به کولاو کوي. دا هم کولاو کو. دې له بعد لږ شان تیل ورکوي ځکه چې دا د اوبو د وجې نه لږ زنګي 25 ولټه ورکوي. نه ډېر په اسانۍ سره کولاو شو. اوس دلته موږ موټر کولاو چې څه مسله یې کړې ده. اکثر دا سلور کې جوړ لازم نو دا اوبو د وجې نه خوره شان وکړي، د هغې د وجې نه بیا کوایل کټ شي. نو راځئ ګورو چې څه مسله ده. دا زموږ سره دا مکمل ځای په ځای باندې کټ شوی دی د اوبو د وجې نه. مکمل کټ دی دا ځینو کې. دا رنګ یې هم کلر یې هم چینج کړی دی. د دې کې بالکل سټارټینګ او رننګ چې دي دا کراش شوي او کټ شوي دي. نو دا ګورو چې کوم کوایل نه پکې روغ او ورته پرېږدو او نور به ورته نوي ور اچوو. راځئ ویډیو زموږ سره پوره وګورئ ځکه چې ویډیو به لږ اوږده کېږي. او مسله دا ده چې مکمل ریزلټ ته دې راوځي چې څه مسله ده. دوه به ورته سټارټینګ دا کټ کول غواړي او یو به ورته د رننګ دا چینج کېږي. د دې نه چې کوم تاسو نوي کاریګر یاستئ نو د هغې دا کوم سټارټینګ او رننګ د دې نه به صرف یو غټ یو وړوکی حساب کوي چې دې څو چکر دی هغه چکر به ورته ته واپس ورکوي. د دې چې کوم دي په دې چکر یې موږ حسابو چې 200 چکر دی هغه به ورکوو ځکه چې زموږ نور کویلونه په دې چکر باندې فیټ دی. ډېر اسانه طریقه ده د دې جوړولو. دا به صفا کوي. دا کم چې پاتې شو دا به موږ چک کوو چې دا کټ خو نه دي. دا به میټر باندې چک کوي په ملټي میټر باندې. دا به صفا کوي. خو دا کم دی چینا سلور دی دې سره به ګزاره کوئ. ډېر په قلاره به سپینوئ ځکه چې دا ډېر زیات زر کټ کېږي. دا میټر دی په دې اوس موږ ګورو چې دې کې سټارټینګ یا رننګ یو کټ را کټ نه دی که نه ځکه چې خواریم سړی وکړي او بیا هم کویل کټي نو بیا څه اوږده کېږي که نه. نو ګورو دا هم ټیک دی.
دلته چې کوم دی زموږ سینیټر دا هم ټیک دی بالکل سټارټینګ او رننګ دواړه ټیک دي نو بس چې کوم دغه درې پوینټونه دي دا ورته وراچوو بالکل برابر دی دې کې به کاغذ کېدوئ 10 نمبر منیټر کاغذ دې نه به ناپ واخلئ زوړ کاغذ به راوالئ چې کوم دغه یې نو د هغې په ناپ باندې به له کاغذ کټ کړئ ډېر ژر به وشي ځکه چې تیار ناپ وي او کاغذ به ډېر په صحیح طریقې سره وشي کاغذ به ټول پوره کړئ د هغې نه بعد به یو تار راولئ به د یو پرمه والئ د دې چکر چې دی 27 نمبر تار دی 170 190 ټن وړوکی فیل 170 او بل 190 27 نمبر سلور تار تاسو په دې ماشین باندې فایل لاتاو کړئ چکرو ته بیا برابر خیال کوئ چې ماشین عام میټر کې چکر نه کم زیات نشي صحیح دي دا لاولې کنیشن چې دا به بالکل ځان سیټ راولي صحیح دي جی دا ورولې به دې پاسه کاغذ ورکړئ د دویم کوایل شروع شو دا وشو دې له هم مزیدار کاغذ ورکړئ انشاءالله اوس صرف سټارټینګ پاتې شو سټارټینګ به موږ اوس لاولې وړوکی کویل ور واچوو چې دا وشو بیا به دا بل ور واچوئ د خیره څه ډېر اسانه طریقه ده او ډېر ایزي دی هېڅ ټینشن مه لئ څه مسلم راځي زما واتساپ نمبر دی بالکل زما سره رابطه کولی شئ چې هر قسم A to Z کار دی الیکټریشن په باره کې د بجلۍ نه انشاءالله دې ټول معلومات به تاسو له موږ درکوو دا زموږ واتساپ نمبر دی په دې سکرین باندې به تاسو ته لاندې شو کېږي بالکل هر ټیم تاسو موږ سره په دې باندې رابطه کولی شئ کاغذ به بالکل پریس ورکوئ چې شاټ او شاټ څه خطره پکې نه وي بالکل دا زموږ اوس پوره شو دې له به موږ کراس کاغذ ورکوو سټارټینګ او درنی په دواړو درمیان کې دې له بالکل صحیح کاغذ ورکوو چې زموږ یو تار اخوا دیخوا نه وي چې کراس پکې نه وي ځکه چې اصل کې دا ډېر زیات مسله د کراس د وجې نه کوي چې دا کراس شي نو بالکل بیا موټر چې دی ډایرکټ کړي دا زموږ څه پوره شو کاغذ دا اوس موږ کاټن کوو ډبل تار نه بله ښه مزېدار تار جوړ کړئ آرام آرام سره به کوئ چې دا سلور دی چې کټ نه شي ډېر زیات یې نه راټیټ کوئ صحیح دی جي دا زموږ سره اوس هغه سیل بالکل پوره شو دا اوس کنیکشن دی بس هغه دا غټ او غټ رننګ میلاو شو دا بالکل په صحیح طریقې سره صفا کوئ چې کرنټ پکې بیا صحیح برابر ځي دا زموږ څه وشو
دا زموږ سره سټارټینګ وړوکې به دغه میلاو کوي سلیپ بال ورولئ. اوس پسې غټ او غټ دا به میلاو کوي. زموږ سره څلور کنیکشن پاتې شو. دې کې یو سټارټینګ او یعنې دا موږ کامن کو. دا کامن شو. بالکل صحیح دی. دا به چک کوي چې زموږ کویل د کاټن سره څه کټ راکټ او نه دی پکې راغلی. ټانکه بالکل صحیح ټیټ کوئ ځکه چې لوز موز نه وي. دا دوه د کپیسیټر شو. دا یو تور چې کوم دی دا کامن شو. په ټای بیلټ باندې مې ښه برابر راټیټ کړئ. د تار بار نه معمولي زور سره اکثر بیا کټ کېږي که نه، نو دا چې په دې باندې تاسو راټیټ کړئ نو که بیا ته هاس زور هم کې نو بالکل تار به نه کټ کېږي. دا چې تاسو وارنش کو نو بس که ایمرجنسي مې جو په هیډ باندې بالکل برابر ښه صحیح طریقې سره وچېږي. دې له بالکل یو 5 منټ چې کوم دی نو هغه ګرمایش ورکوي، بالکل به په صحیح طریقې باندې وچي. دا زموږ سره د فټینګ طریقه ده. راځئ دا زموږ سره ټوله وګورئ انشاءالله د فټینګ کې چې دا تار به تاسو وباسئ دلته. دې له بس کې ورکړئ چې شاټ را شاټ خطره پکې بالکل نه وي. دا بالکل خپلو جوړو ته برابر کړئ. بالکل برابر شو. دلته هم د شاټ څه خطره نشته. لاندې به چک کړئ یا یې ړکني سره لږې را لږې خو نه چې کله هم پرې ړکني سره لګېدو بیا به یې هېڅکله نه پټ کوئ ځکه چې بیا ستاسو موټر چې دی ډېر زر خرابېدی شي. بالکل برابر دی. تاسو کتلی شئ ماشاءالله بالکل ښه بالکل پاورفل زبردسته. زور بیا هم وګورئ چې زور کوي بالکل ټیک دی ښه برابر. اوس به تاسو ته مکمل د فټ کولو طریقه ښول. اول به تاسو دا ډرم چې کوم دی په دې کې به بېرته واپس د کابلې مابلې سیټینګ له اول وکړئ. دې کې دا ربړ چې کوم دی دا د اوبو د هغه لپاره چې اوبه رامنې کوي دا پکې لازمي لګوئ چېرته پاتې ځایه نه شي. دا بالکل په صحیح طریقې سره به ذرا ټیټ کړئ. دا بالکل تیار شو. راځئ اوس موږ به موټر کې په دې باندې به بالکل ښه صحیح را ټیټ کړئ. دا هم پېښ شو. اوس په دې کې هم دا بالکل آسان
ایزی طریقه ده بالکل چې دا هم پیټ کو په دې باندې من نټو ولګوئ. دا به هم په ورټیټ کړئ. دلته اوس زموږ څه ګوره دا د سنګل ټایمر دی ساده. په دې کې زموږ صرف آن آف 1 وی 2 وی دا سیستم په دې کې بالکل نه. دا ډرایر ماشین دی نو په دې کې صرف بس آن آف دوه کنیکشنې ښکته تړي بس ټایم ورکوي او آن آف کوي. ګوره دلته زموږ سره د بر بټن د دوه کنیکشن راغلي دي. یو به مو ډایرکټ بجلی ته ولګوو یو به ډایرکټ موټر له ورکو. ګوره دا د کپسټر پسې ولګېدو. یو تار چې کوم دی یو به ډایرکټ کامن موټر ته لاړ شي بل به لاړ شي دا نه ټایمر ته ټایمر نه واپس راشي په کپسټر پسې به ولګي. یعنې بالکل ایزي اسانه طریقه ده. اوس ګورو دا اوس ګورو انشاءالله بالکل برابر دی بالکل زبردست. انشاءالله که زموږ ویډیو مو خوښه شوي ضروري ځان سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ. انشاءالله نوې ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ. الله په امان.